د کابل د شکردرې ولسوالۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت هغه قاتل نیولی چې خپله میرمن یې وژلې وه. سیار نومی کس په خپل جرم اعتراف کوي او زیاتوي چې خپله میرمن یې د خپله وژلې او وړاندې هم د غلاو کاروبار کوي. زه نثار مشهور په سیار خپله ښځه په قتل رسولې ده، نو ما خپل اعتراف کړی ده. زه په ځان باندې غواړم چې قانون تطبیق شي. او په جمهوریت کې خو مې درته ویلي جنګ مغلوبه کې 3 کاله بندي ومه. بیا چې وخت زه د زندان نه راخوشې شومه، بیا مې دیو سره ما خپل غلا ته ادامه ورکړله او موټر هم پټول باندې او خرڅول مزار ته به لیږل. نو ما په دې مقابل کې $100 په موټر. د شکردرې ولسوالۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت وایي قاتل د شکردرې ولسوالۍ د دانشمند د کلي اوسیدونکی دی او د خپلې میرمنې د قتل وروسته د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی دی. موږ دلته د قتل لرو چې د جمعې په ورځ باندې یو کس خپله ښځه دانشمند کلي د شکردرې ولسوالۍ مربوط یو کلی د دانشمند کلي کې په قتل رسولې وه. نو موږ ته اطلاع راغله او موږ پرسونل لاړه، ساحه هم ونیوله، ساحه هم ټوله قلابنده کړله. نو الحمدلله په دې وتوانېدلو قاتل هم ګیر کړو، قاتل هم راوسته او موږ سره په شکردرې قومندانۍ کې د شکردرې ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت هغه کس هم نیولی چې د یو کور څخه یې 15 لک افغانۍ غلا کړې وې. دغه کس له کور څخه چې پیسې غلا شوې وې د پیښې قضیه داسې بیانوي. شب دوشنبه ما یک شیرین خوری داشتیم و کلی فامیلا گرفتیم رفتیم در هتل قلب آسیا در کات پروان. اونجا تا 2 بجه شب دیگه همین شیرین خوری بود. بعد از 2 بجه شب خلاص شدیم آمدیم خانه که آمدیم میبینیم که در خانه گد و دیس و جزا آمده و یک 15 لک روپیه بود دور از کتی پیپ کشیده و پیپ بیرون آورده بود، کتی بچه زده بود دوره قلپش خستانده بود. ما که را دیدم دیگه عاجل رفتم پستی امنیتی ولسوالی شکردره را خبر کردم که شما بیایی که اینه تو قضیه شده و عاجل اجرات کردن آمدن کتی ما باز این صحنه را که دیدن بس صبح پیسه را برای ما پیدا کردن دیگه بس برای ما تسلیم کردن. نوموړی د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه کوي او زیاتوي وړل شوي پیسې بیرته د امنیتي ځواکونو له لوري ورته سپارل شوي. ما از قماندانی ولسوالی شکردره خوش هستیم که به وقت زمان رسیدن اجرات کردن. د دغه ولسوالۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي د قاتل او غل دوسیه بشپړه کړې او ډیر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. په شپه باندې موږ سره د غازي د کلي نه رابطه وسوه چې موږ کور ته د شپې غله راوښتي او تقریبا 15 لک افغانۍ د موږ په غلا وړي زموږ د کور نه. نو موږ عاجل اقدام وکړ، پرسونل هم ځان سره واخیسته، لاړلو ساحې ته. د ریاست تحقیقات جنایي بررسي ټیم مو راوغوښته، بررسي وسوه او د بررسي وروسته مو یو کس په دې قضیه کې ګرفتار کړ او ځان سره هم راوسته قومندانۍ ته. د ډیرو پښتنو ګریوانو او د اظهاراتو اخیستلو وروسته نو الحمدلله موږ په دې باندې وتوانېدلو چې 15 لک روپۍ راپیدا او متضرر کس ته یې وسپارو. د یادې ولسوالۍ مسؤلین له خلکو غوښتنه کوي چې په داسې مسایلو کې د ژر تر ژره امنیتي ځواکونه خبروي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیول شي.